د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. په بلخ پوهنتون کې له خنډ او ځنډ پرته د لوست بهیر په عادي ډول دوام لري، چې همدا اوس 14,000 هلکان او نجونې په دې پوهنتون کې په لوړو زده کړو بوخت دي. د بلخ پوهنتون مالی او اداري مرستیال ډاکټر احمد وزیر د خپلو فعالیتونو او کارکړنو په تړاو توضیحات وړاندې کړل. زیاته یې کړه چې له ستونزو پرته مسلکي استادان زده کوونکو ته په تدریس بوخت دي. ما هم پانتونا را آغاز کردیم. 2 هفته درس تشدیدی بود که او هم خلاص شد و سپری شد و سمستر بعدی بهاری را هم شروع کردیم که محصلین به طور نرمال مثل سابق وارد 2 تایم قبل از ظهر و بعد از ظهر به درسایشان ادامه میتن که الحمدلله حال سمستر جدید هم رو به خلاصی است که در نزدیکی امتحانشان می باشه. همدارنګه هغه وایي چې تازه د شفافې ازموینې له لارې 10 استادان د اړتیا په صورت کې جذب کړي ترڅو په درسونو کې ځنډ رامنځته نشي. بیشتر از 20 استاد تازه جذب بکنیم و همچنان در نزدیکی ها ما تقریبا بیشتر از 40 بسته کادری دیگر هم اعلان میدیم که استاد جذب بکنیم. یکی کمبود استاد از حال نیست، قبلا هم بودن و دستر از کار جریان داره. انشاءالله این وقدر مشکل جدی خاص نیست که وقدر به اندازه زیاد باشه. د بلخ پوهنتون د هیواد یو ستر پوهنتون دی چې همدا اوس پکې په زرګونه محصلان په لوړو زده کړو بوخت دي. د شمال زون د سره میاشتې ټولنې ریاست مسؤلین وایي چې اړمنو او زیانمن شوو کورنۍ سره د مرستو رسول او همکاري دوام لري، چې د وچکالۍ او نورو طبي پیښو له امله زیانمن شوي کورنۍ لومړیتوب دی. په شمال زون کې د سره میاشتې ټولنې رئیس مولوي یار محمد فاروقي د خپلو کارکړنو او فعالیتونو په اړه توضیحات وړاندې کړ. نو دغه کومکونه ډیر کم دي ځکه چې په دې شرایطو کې زمونږ خلک ناداره دي، مسکینان دي، غریبانان دي، وچکالي هم زیات دی، کار روزګار هم زیات دی او نړیوال هم ښه پوهیږي چې یو خواته اقتصادي بندیزونه زمونږ په دې خلکو لګولی دی. نو زه ملي او بین المللي چې کوم زمونږ ګاونډي ملکونه دي، اسلامي ملکونه دي که غیر، دا باید چې د دې کومکونه د بشر دوستانه په صفت وي. په شمال زون کې د سره میاشتې ټولنې رئیس همدارنګه په شمالي ولایتونو کې له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بشري مرستو یادونه وکړه. چې کوم هغه وچکالۍ نه خلک متضرر او متاثره وو او دا مخکې 3 میاشت مخکې موږ لاړو باقاعده 170 قریې د بلخ د ولسوالۍ مربوطاتو کې چې واقعا مستحقین خلکو ډیر ناداره او ډیر فقیرانو 2,500 کسانو موږ چې د شناسایي وکړو، د 2,500 کسانو موږ سروې وکړو او په دې 6 ورځو کې موږ باقاعده نو تقریبا 2,500 راشنه دغه 8 قلم مواد چې د فدریشن دی نو د 8 قلم مواد موږ په دې باندې تقسیم کړ. د یادونې وړ ده چې په شمال زون کې د سره میاشتې ټولنې د نورو مرستندویو بنسټونو په همغږۍ او همکارۍ سره توانېدلی چې په شمالي ولایتونو کې یو شمېر زیاتو اړمنو او بېوزلو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د بې کیفیته او تاریخ تیره درمل پلورونکو ته د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست خبرداری. د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي که چیرې څوک بې کیفیته درمل پلورلو ته دوام ورکړي نو د هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا د روغتیا په برخه کې د خلکو د ستونزو د حل او د غوره خدماتو په هکله خبرې وکړې. نوموړي همدارنګه وویل چې دغه اداره توانېدلې چې د شته ننګونو د هوارۍ لپاره هڅې او په وروستیو میاشتو کې د ټیټ کیفیت لرونکي درمل او خوراکي توکي هم له منځه وړي. تیم‌های نظارتی قوانین صحی ما و صحت محیطی ما به طور 24 ساعته داخل شهر و ولسوالی فعال هستند. در این مدت ما اضافه تر از 44 تن دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را ما از عمده فروشی ها از دواخانه ها جمع آوری کردیم که 35 تنش چند وقت قبل با حضور شما رسانه ها حاضر بودند که ما حریق کردیم و حال با اضافه تر از 20 تن دیگه ما جمع آوری کردیم. د بلخ ولایت د عامې روغتیا مسؤلان همدارنګه ټولو درمل پلورونکو ته خبرداری ورکړ چې د تاریخ تیر درملو له پلور څخه ډډه وکړي او همداراز د ارزونې ټیم ته دنده وسپارله چې د هغوی کړنې او فعالیتونه وڅیړي.
درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا مو الله عمل ښه وخت.